په یوټیوب باندې کار کول اوس وخت کې دومره اسان دي چې صرف تاسو نه بلکې ستاسو ماشومان هم پې کار کولی شي. نن په دې ویډیو کې ستاسو لپاره دوه ډېر زیات اهم ټپ دی. نو دغه ویډیو لا وګورئ، د دې جواب به تاسو ته پخپله میلاو شي. Have you ever wondered how are movies really made? In today's video, we're going to be taking you behind the scene of some of the magical flexes like puppets, costumes, special effects. دې ویډیو ته که تاسو لږ خیال وکړئ کنه ګوردا په کاین ماسټر باندې دا ایډیټ شوې ده. د دې ویډیو لپاره سکرپټ دا ایډیټینګ ټول هر څه عبدالله په خپله کړي دي. که عبدالله یې کولی شي ستاسو ماشومان هم کولی شي. نو سکول سره سره کوشش وکړئ دا یو ډېر زیات زبردست سکل دی د یوټیوب، دا هم خپلو ماشومانو ته وښایئ. بل په تش لاس باندې کېږي، په تش جیب باندې کېږي، صرف په موبایل باندې کېږي. موبایل به تاسو سره وي، ګنټې دوه ته خپلو ماشومانو ته ورکوئ. دې سره صرف پیسې ګټل مقصد نه دي، پیسې اهم څیز دی، هغه به میلاویږي، خو دې سره سره زده کړه ډېره زیاته کېږي، کانفیډنس په ماشومانو کې راځي او ډېرې زیاتې فایدې دي د دې. اوس د بل سایډ ته زما ویډیو ده. دویم درس د غټو لپاره دی او ډېر زیات اهم دی. They were so poor that they lived in a cramped, dimly lit apartment with no hot water at all, barely any electricity, and you know what? No phone. On top of that, دا که تاسو وګورئ که نه نو زموږ دغه ویډیو دا په انګلیش کې ده. نو کله چې زه تاسو وایم که نه چې د انګلیش سایډ ته راشئ نو صرف زه تاسو صرف وایم نه بلکې موږ په خپله په انګلیش کې کار کوو. په دې وجه باندې موږ ورکې لیدلي دي نو په دې وجه باندې زه تاسو ته وایم. خو ضروري دا نه ده ګوره دغه شان کیمرې ته مخامخ راتلل ستاسو لپاره یا ستاسو د ماشومانو لپاره په سټارټ کې دا مشکل وي، یا که تاسو راځئ کیمرې ته نو ضروري دا نه چې ته به کیمرې ته مخامخ راځي. ته صرف خبرې هم په ویډیو باندې کولی شي او ضروري دا نه چې ته به خامخا انګلیش وي. ته په پښتو کې هم جوړولی شي، ته په اردو کې هم جوړولی شي. په پښتو کې سټارټ کړه، پښتو هر چا ته ورځي. $500 $1000 ګټې د میاشتې، د هغې نه بعد بیا د هندي طرف ته لاړ شه، د اردو طرف ته لاړ شه، بیا د انګلیش طرف ته لاړ شه. که چېرته ته د انګلیش سایډ ته راتلل غواړې یا د اردو سایډ ته او ته خبرې نه شي کولی نو اوس وخت کې ای راغلی ده، ای ستاسو لپاره خبرې هم کوي. خبرې مقصد مې دا دی چې یوټیوب د هر چا په وس کې دی، که ماشوم دی او که غټ دی، د امیزون په شانتې نه دی. که چېرته تاسو زده کول غواړئ دا هر څه چې په یوټیوب باندې کار څنګه کېږي نو په همدغه یوټیوب باندې زده کولی شي. فریزر ته همیشه وایم خو که تاسو یې د یوټیوب نه نشئ زده کولی او غواړئ چې په تفصیل سره زده کړئ په اسانه پښتو کې نو زموږ کورس شته کوم چې فری نه دی ځکه چې الریډي پې ډېره زیاته خواري شوې ده، نوره خواري هم پې کېږي. نو که انټرسټډ یې انشاءالله زما یقین ده چې ستاسو یو پیسه ونه ضایع کېږي نه دومره زیات فیس دی او انشاءالله په نږدې وخت کې به تاسو هم یو کامیاب یوټیوبر جوړ شئ.